سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط. دا باب دی په بیان د توبې کې. توبه څه ته ویل کېږي؟ نو توبه اصل کې ویل کېږي دغه ته نادم کېدلو ته، خپېمانه کېدلو ته ویل کېږي. او علما فرمایي چې د هرې ګناه نه توبه ویستل دا فرض دی. فرض کله چې انسان نه ګناه خطا وشي نو علما وایي چې دله اوس پکار دی چې د ګناه نه توبه وباسي، په ده باندې دا توبه ویستل دا فرض دی. بیا که چېرته د دې ګناه تعلق د الله تعالی سره وي، د یو بنده سره د دې ګناه تعلق نه وي، حق نه وي، یعنی د یو بنده سره د دې ګناه هغه حق متعلق نه وي، صرف الله خبر وي او دا بنده خبر وي، نو د دې توبې دپاره 3 شرایط دي. په دې ځان پوه کړو د دې توبې دپاره څو شرایط دي؟ 3 شرایط دي. لومبی نمبر دا چې اول چې کله یو سړی د یو ګناه نه توبه وباسي، لومبی شرط ورله دا دی چې دا ګناه به مکمل پرېږدي، دا به څه دی؟ مکمل به پرېږدي دا ګناه، او په دې ګناه باندې به شرمسار به وي، په دې ګناه به خپېمانه وي، په دې ګناه به څه دی؟ شرمنده به وي. او 3 نمبر دا چې آینده دپاره د دې ګناه د نه کولو مکمل او کلک عزم به وکړي. دا د دې ګناه لپاره 3 شرایط شروع. او که چېرته په دې 3 شرایطو کې یو شرط هم معدوم شلو، یعنی یو شرط باندې هم څه دی؟ عمل ونه کړی شو، بیا د ده توبه نه صحیح کېږي. او که چېرته د ګناه تعلق د یو بنده د حق سره نو بیا د هغې دپاره 4 شرایط دي. دا 3 خو دغه چې کوم تیر شو 3 دغه شو. 4م نمبر شرط وله دا دی چې که چېرته د دې ګناه تعلق د یو بنده سره وي، د یو بنده سره متعلق وي، نو که چېرته د حق وي، د چا پې حق وي، مثال مال وغیره پې د چا وي، په ظلم سره نیولي، په زیاتي سره نیولي وي، نو دله پکار دی چې دا خپل مال ورته واپس کړي. او که چېرته د دې بنده حق په دې بنده باندې د چا حق وي، د چا پې مثال تهمت په چا تهمت لګولی وي، الزام یې په چا لګولی وي، نو یا خو به حد قذف ته ځان تیار کېږي، خو نن سبا حد قذف نه جاري کېږي، نو دغه بنده نه به څه دی؟ معافي به ترې وغواړي. او 3 نمبر دا که چېرته غیبت یې د چا کړي وي نو د هغې معافي به هم ترې څه دی؟ وغواړي. نو د تمامو ګناهونو نه توبه ویستل دا واجب دي. خجی حضرت ابو هرره رضی الله تعالی عنه روایت کی چې ما د رسول الله مبارک نه اوریدلی دي، وی د الله قسم، په الله باندې قسم خوري رسول الله مبارک چې زه الله تعالی ته په یو ورځ کې اویا مرتبې توبه او استغفار کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی چې زه په خپله الله تعالی ته په ورځ کې 80 پیرې څه د توبه او استغفار کوم. موږ له هم پکار دی توبه استغفار ډېر کوو، ټول ګناهګار یو، خطاکار یو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معصوم و د ګناه نه پاک و، لیکن بیا به هم څه دی؟ په ورځ کې 80 پیرې 70 پیرې به الله ته توبه استغفار کولو. بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمای چې ای خلکو، والله تعالی په بارګاه کې تاسو توبه استغفار کوئ، ول زه په خپله په ورځ کې 100 پیرې توبه او استغفار کوم. دې ته وک شیخه. بل حدیث کې راځي حضرت انس بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنہ، دا د رسول الله مبارک خادم هم دی، په 8 کالو عمر کې مسلمان شو دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ، او 10 کالو عمر کې بیا د مور راوستلو رسول الله مبارک سره خادم ولګولو، وی حضرت زما د زوی د خدمت دپاره قبول کا الله. نو رسول الله مبارک فرمایي چې الله تعالی د بنده په توبې سره داسې خوشحالیږي که نه، داسې خوشحالیږي الله تعالی
چې مثال کې رسول الله مبارک وي چې یو سړی په ځنګل کې روان وي او اوښ ترې نه روک شي او داسې اوښ چې دی په هغې باندې سورلي کوي په هغې اوښ د پاسه د ده خوراس کاک بستره هر یو شی پې ده تړلی وي او د ده نه ځنګل کې دا اوښ روک شولو واوره ها چې اوښ ترې نه روک شولو دی ورپسې وګرځي خو لیکن دا اوښ را پیدا نشي دی د ډېر ستړیوالي نه پس د ډېر تلاش نه پس دی راشي او د یو اونې سوري لاندې کیني چې د اونې سوري لاندې کیني او خوب وله ورشي د ډېر ستړیوالي نه وده شي وایي چې کله وده شي چې دی څنګه د خوب نه بیدار شي او چې وګوري اوښ ورسره خوا کې ولاړ وي همغه سامان د دغه خوراک هر څه پې موجود وي ول دی دومره خوشحاله شي او د ډېر خوشحالۍ نه دا وي اللهم انت عبدي وانا ربک ای الله وي ته زما بنده وي زه ستا رب یم د ډېرې خوشحالۍ نه په خطایي کې د خولې نه دا الفاظ وخیږي نو وي الله تعالی د بنده په توبې سره د دې نه زیات خوشحالیږي چې کله به یو بنده توبه وباسي توبه یا الله زما توبه بیا به ګناه نه کوم بیا به خطا نه کوم زما توبه ده بیا به نه کوم الله تعالی د بنده په توبې سره ډېر زیات خوشحالیږي بل حدیث مبارک حضرت ابو موسی عبدالله ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی چې حضور علیہ السلام فرمایلی چې الله تعالی چې کله شپه شروع شي الله تعالی چې څنګه ما یلیق بشانه چې څنګه الله سره لایق موږ ته هېڅ پته نه لګي دا خپل لاسونه راخواره کړي وی چې چا په ورځ کې کومه ګناه کړې وي نو د شپې چې دی توبه وباسي دا بنده الله تعالی د توبې دپاره لاسونه خواره کړي وي چې دا بنده به ما ته توبه وباسي زه به د توبه قبوله کړم په خبره پوه شي یعنې د الله رحم او چې کله روشي ورځ نو بیا د خپل دست قدرت هغه لاسونه راخواره کړي الله تعالی چې څنګه ما یلیق بشانه چې څنګه الله سره لایق دی موږ ته هېڅ پته نه لګي نو ویل چې کله د شپې کومه ګناه کړې وي الله وایي چې دا بنده به ما ته د ورځې څه دی توبه وباسي توبه استغفر الله توبه ویستل پکار دي او دا سلسله دا به تر هغه پورې جاري وي رسول الله مبارک فرمان دی چې دا سلسله به تر هغه پورې جاري وي چې تر څو پورې د قیامت غټه علامه ښکاره شوي ني یعنی څه چې کله تر څو پورې د انور د مغرب نه نی راختې انور خو د مشرق نه راخیږي تر څو پورې د مغرب نه نی راختې بل حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله مبارک فرمایلی چې کله د انور د مغرب د طرف نه راوخیږي د توبې دروازه به بند شي توبې دروازه به بند شي او وایي چې لا انور د راختې نی د مغرب د طرف نه اوس د مشرق د طرف نه راخیږي ویل تر هغه وخته پورې به د انسانانو توبې دا به قبلیږي توبه وباسي استغفر الله وایه هر انسان له پکار دی چې د هرې ګناه نه څه دی توبه دی وباسي علما وایي چې د توبې نه د ګناه نه توبه ویستل دا په هر ګناهګار باندې دا فرض دی دا واجب دی چې ګناه خطا ته شوی دی به توبه وباسي صلی الله علی النبی الامین صلی الله علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم